تان د شاعرانو قدر نکا ورزولی لالونا پډیران حمزه قدر پخپل کور کې د چاناوي د عربو خلک دي چې ستا د یادونو قافله راته بیا ودرېدله له ډېره درده په وجود کې مې ساه ودرېدله د هغه وخت د کیفیت به درته څه وایمه د هغه وخت د کیفیت به درته څه وایمه زه چې راتلم راته مې لور په ژړا ودرېدله بعض بجاله کې جانه دی پیژندلی قدر نشته دی د حافظ په البوره کې بسم الله الرحمن الرحیم زه بادرشاه د خپل پیج یوسف الوهی پیج نه ستاسو سره حاضر یم او نن زما سره نقیب یوسفزی صاحب چې د لوړ قامت خاوند دی زما سره موجود دی او د دوی تعارف محتاج نه دي د دوی ماشاءالله یو 3 کتابه چاپ ته تیار دي یو کتاب چې دی هغه کمپوز شوی دی دوه انشاءالله هم په پایپ لاین کې دی هم ډېر زر انشاءالله ریلیز شي او نقیب صاحب ماشاءالله د دوی خواله هم راځي چې کوم پاکستانیان دي افغانیان دي او د واتساپ د لارې یا د مسنجر د لارې هم دننه زده کړه کوي خلک نو ماشاءالله ډېر یو معیاري شاعر او ډېر ښه شاعر دی او ډېر شاعران داسې هم دي چې زه یې پېژنم او راځي د خواله خو غیر معیاري شاعران دي او هغه زموږ خلک هغوی ته زیات توجه ورکوي د هغو هغه کوم چې د هغو هغه شاعري یا د هغو ویډیوګانې هغه ما ته په مسنجر باندې رالیږي نو د شاعري د آداب به خو نقیب صاحب ته معلومات یې موږ ته دومره معلومات نشته بهرحال او به تاسو ته نقیب صاحب انشاءالله زه خواست کوم چې تاسو د شاعري د آداب باره کې هم ووایي او موږ له پکار ده چې موږ دله عزت ورکړو او د قدر وکړو نقیب صاحب د شاعري په آدابو باره کې که لږ شانې تاسو وضاحت وکړئ زموږ د کتونکو ته ډېره زیاته مننه بادشاه صاحب خوشحاله اوسي دغه کتونکو هم ډېره زیاته مننه تاسو چې د شاعرۍ باره کې کومه خبره وکړه په شاعرۍ کې چې کوم غزل دی نو په هغې کې خپل دغه دي خپل عروض دي د شعر او لکه مثال په دې کې چپي دي په دې کې قافیه ده په دې کې ردیف دی دا هغه غټې خبرې دي بیا چې کومې په دې کې هغه وړې نطقې دي نو په دې کې ډېرې زیاتې خبرې دي ډېرې خبرې په دې کې دی شي ځکه چې مونږ د ما په خپله هم د ډېرو مشرانو نه د دې زده کړې کړلي تپوسونه مې کړلي الله دې ژوندي لري هغه ملګري که فضل محمد صاحب او الیاس ثاقب صاحب داسې نور ملګري هم دي بهرحال په دې خو چې خبره کوو بیا به خبره اوږدې نه ځي خو ډېره زیاته مننه باچا تاسو چې کومې خبرې وکړې دې ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ نقیب صاحب په یو غزل تاسو اواز هم ماشاءالله ډېر خوږ اواز دی او که غزل تاسو زموږ د کتونکو ته په ترنم کې ووایئ زموږ په خواست باندې نو مهرباني به وي ډېره زیاته مننه یو غزل به ورته هسې ووایم دغه کتونکو ته ټولو ملګرو ته بله بیا کوشش وکړم چې په ترنم کې ووایم ستا د یادونو قافله راته بیا ودرېدله ستا د یادونو قافله راته بیا ودرېدله له ډېره درده په وجود کې مې ساه ودرېدله ستا د یادونو قافله راته بیا ودرېدله له ډېره درده په وجود کې مې ساه ودرېدله د هغه وخت د کیفیت به درته څه وایمه د هغه وخت د کیفیت به درته څه وایمه زه چې راتلم راته مې لور په ژړا ودرېدله مننه د دنیا یو طاقت بیا مونږ بېلولی نه شي د دنیا یو طاقت بیا مونږ بېلولی نه شي خو لیونی که مې د زړه په رضا ودرېدله مننه چېرته په ژوند یې خواږه داسې راکتلي نه وو چېرته په ژوند یې خواږه داسې راکتلي نه وو راغله په خوا کې راته څنګ په خندا ودرېدله مننه د مور دعا وه چې زه ترېنه هر وخت ساتلم د مور دعا وه چې زه ترېنه هر وخت ساتلم ګنې په هره لاره ماته بلا ودرېدله او ته د غرور او زه د مینې لمن نه پرېږدمه ته د غرور او زه د مینې لمن نه پرېږدمه تا ته که خپله ما ته خپله انا ودرېدله مننه ما ته به هېڅ احساس زما د ستړي ژوند ونه شي ما ته به هېڅ احساس زما د ستړي ژوند ونه شي که مې په سر باندې سایه د بابا ودرېدله مننه په نیمه شپه د خوږ دیدن جواب یې نه لرمه په نیمه شپه د خوږ دیدن جواب یې نه لرمه د بام په سر چې د سپوږمۍ په رڼا ودرېدله مننه چې د ماښام تورو تیارې په غځونې چې د ماښام تورو تیارو به غځونې وکړې
چې د ماښام تورو تیارو به غزونې وکړې زما په زړه کې به یودم څه سودا ودرېدله چې د ماښام تورو تیارو به غزونې وکړې زما په زړه کې به یودم څه سودا ودرېدله بیا به نقیبه ترېنه داسې نفرت نه کومه بیا به نقیبه ترېنه داسې نفرت نه کومه هغه که کلکه په واده د سبا ودرېدله ډېر زبردست ډېره مننه نقیب صاحب یو نقیب صاحب یو غزل کو په ترنم کې ووایي نو ډېره زیاته مننه کوشش کوم چې په ترنم کې دا غزل ما ویلی نه دی په ترنم کې اکثر نوی غزل په ترنم کې ویل ډېر ګران وي خو بهرحال کوشش به وکړم دا ستا د خولې خبرې مې سندرې کړې که نه کړې دا ستا د خولې خبرې مې سندرې کړې که نه کړې ترې جوړې مې جانانه ملغلرې کړې که نه کړې ترې جوړې مې جانانه ملغلرې کړې که نه کړې دا ستا د خولې خبرې مې سندرې کړې که نه کړې مجنونا راته وایه ته خو هم په چا مین وې مجنونا راته وایه ته خو هم په چا مین وې پتا پسې عربو به خبرې کړې که نه کړې پتا پسې عربو به خبرې کړې که نه کړې ترې جوړې مې جانانه ملغلرې کړې که نه کړې دا ستا د خولې خبرې مې سندرې کړې که نه کړې د مینې راز په زړه کې داسې چرته پاتې کېږي د مینې راز په زړه کې داسې چرته پاتې کېږي خبر دې په خپل ځان باندې ملګرې کړې که نه کړې خبر دې په خپل ځان باندې ملګرې کړې که نه کړې ترې جوړې مې جانانه ملغلرې کړې که نه کړې دا ستا د خولې خبرې مې سندرې کړې که نه کړې احساس چې درته نن د ازادۍ وشو صاحبه احساس چې درته نن د ازادۍ وشو صاحبه ازادي د پنجرې نه دې کمترې کړې که نه کړې ازادي د پنجرې نه دې کمترې کړې که نه کړې ترې جوړې مې جانانه ملغلرې کړې که نه کړې درونو او د خویندو د روښانه ژوند دپاره درونو او د خویندو د روښانه ژوند دپاره نن ماتې مې د خپل ارمان وزرې کړې که نه کړې نن ماتې مې د خپل ارمان وزرې کړې که نه کړې ترې جوړې مې جانانه ملغلرې کړې که نه کړې منم چې طوافونه دې ډېر وکړه د کعبې نه منم چې طوافونه دې ډېر وکړه د کعبې نه تیارې دې د نفرت له زړه نه لرې کړې که نه کړې تیارې دې د نفرت له زړه نه لرې کړې که نه کړې ترې جوړې مې جانانه ملغلرې کړې که نه کړې زه ډېر امن پرس یم خو د دغه سترګو جنګله زه ډېر امن پرس یم خو د دغه سترګو جنګله تیارې د بڼو نه مې لښکرې کړې که نه کړې تیارې د بڼو نه مې لښکرې کړې که نه کړې ترې جوړې مې جانانه ملغلرې کړې که نه کړې دا ستا د خولې خبرې مې سندرې کړې که نه کړې نقیبا د ستم او د جفا نه چې وسرې وې
نقیبا د ستم او د جپان چې بسرې وي هغه سترګې مې ځان پسې سوالګرې کړې که نه کړې هغه سترګې مې ځان پسې سوالګرې کړې که نه کړې ترې جوړې مې جانانه ملغلرې کړې که نه کړې دا ستا د خولې خبرې مې سندرې کړې که نه کړې دا ستا د خولې خبرې مې سندرې کړې که نه. ډېر زبردست ډېر ډېره زبردست. زیاته مننه. د داسې خلکو قدر چې دی په ژوندانه باندې کول پکار دي لکه څنګه چې نقیب صاحب دی دا زموږ د ژبې اساسه ده زموږ د پښتنو اساسه ده زموږ د ملک اساسه ده